إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر محترم و معزز و عزتمند و مسلمانان ورونو جهنم الله رب العالمین د سرکش انسانانو لپاره تیار کړی دی او د ګناګارانو خلکو لپاره الله رب العالمین جهنم تیار کړی دی چې ګناګاران خلک به جهنم ته ځي نو د جهنم ډیر سخت اور دی او ګرم اور دی زمنګ نبی ډیر مشفق نبی دی او زمنګ رب ډیر مهربان رب دی زمنګ رب مونږ ته ویلي دی ګوره چې دا کارونه مکوئ په دې باندې جهنم ته ځئ او دا کارونه وکئ په دې باندې جنت ته ځئ او زمنګ رسول هم ډیر مشفق رسول دی مونږ ته ور هغه اسباب خودلې دي چې پاغي باندې مونږه د جهنم مستحق ګرځو هغه اسباب هم خودلې دي چې پاغي باندې مونږ جنت ته داخليږو نننۍ خطبه کې به مونږه دوه دسي کارونه ذکر کو چې پاغي باندې انسان جهنم ته داخليږي او د جهنم مستحق په انسان جوړيږي یو د هغه اسبابونه اغه ته ویل کېږي ترک الصلاه د منځ پر خدل منځ پر خدل د دسي ګناه ده چې په دې باندې انسان د جهنم مستحق جوړيږي منځ پر خدل دا دوه قسم دي یو قسم دا دی او سړی د خپل من نه کوي بیل مازی دا خو غټه ګناه ده خو لیکن په بل طرف باندې د یو چا په کور کې د یو کس زمون نه کوي لوري مون نه کوي خزه مون نه کوي نور بچي مون نه کوي په دې باندې د کور دغه مشر په الله رب العالمین رانی سي چې تا ولې د خلکو ته د منځ حکم نه کو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې الا کلکم راع خبردار ار یو پتاسو کې شپونکې ده مشر ده او د ار یو نه بد خپل رعیت ته پوسیږي د قیامت پر ورځ باندې نو د ار د کور مشر والا نه با د دې ته پوسم کیږي چې آیا استاد د کور افرادو د دې کور د رعیت منځګلې دی کنه دی کله په دې باندې د کور مشر مسؤل دی د وجنه د علماء متفقه فیصله په دې باندې ده چې تارک الصلاه د منځ پر خدون کې دا سړی کافر دی حدیث کې راغلی دی
د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق هغه منځ دی که یو سړی منځ کوي نو دا سړی مسلمان دی مؤمن دی که چا منځ نه کوي نو دا سړی کافر او مشرک دی بل حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای العهد الذي بيننا وبينهم هغه عهد او لوز فرق زمنګ او د کافرو په منځ کې هغه الصلاه منځ دی فمن تركها فقد كفر چا چې منځ پرې غدا دې سړی کفر وکړ دا کافر شو عمر رضی الله عنه ویل لا حظ في الاسلام په اسلام کې د هغه چا برخه نشته ده لمن ترك الصلاه څوک چې منځ پرې دي نو څوک چې منځ پرې دي عمر رضی الله عنه وایي چې د مسلمانانو کومه برخه په غنیمت کې چې کومه برخه د مسلمانانو رسی هغه به د تارک الصلاه د پاره نه نو مون چې څوک پرې دي هغه به د مسلمانانو په جماعت کې نه حسابيږي او د مسلمانانو برخه به هغه تنور کولای کیږي د وجنه شقیق ابن عبد الله رحمه الله دا یو ناشنا تابعی دی ویلي وای چې کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفر الا الصلاه وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری لیدلی او د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری وو چې د هیڅ یو عمل پر خدل به کفر نه ګڼو مگر د منځ پر خدل به کفر ګڼو چې څوک منځ پرې دی دا سړی کافر دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول له دا قول امام مروزی رحمه الله په تعظیم قدر الصلاه کې ذکر کړی دی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی من ترك الصلاه فقد كفر چا چې منځ پرېخه د په تحقیق سره دی سړی کفر وکړ دا سړی کافر شو د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قول له دا قول امام ابن عبد البر رحمه الله التمهید کی ذکر کړی دی چې من لم يصلي فهو كافر څوک چې مونږ نه کوي دا سړی کافر دی د ډیر اقوال د علماو چې د علماو اقوال په دې باندې دي چې څوک مونږ نه کوي دا سړی کافر دی سورۃ المدثر کې الله رب العالمین دغه عنوان ذکر کړی دی کله چې دا کافران دا ګناګاران خلک جهنم ته لاړ شي نو دا جنتین به د پوسو کې چې ما سلککم فی سقر اے جهنمینو چې تاسو اوس په جهنم کې پراتی وای دي سقر لچی شرا واستلای ولی اوس په جهنم کې پراتی وای نو قالوا لم نكن من المصلين دی به وای چې موږ د سقر لذکرالو دی جهنم لا چې موږ په دنیا کې مون نکو نو جهنم لتک پسمانه کیږي د جهنم سبب دا دی چې انسان په د جهنم ور ته داخليږي او د جهنم پور کې سوځي هغه د منځ پرې خدل دي د منځ پرې خدل دوه قسم دي یو د سې پرې خدل دي چې یو سړی پسې ټوکی کوي مسخري پسې کوي او نی کوي په تور مثال په یو جمعات کې اذان شروع شي او یو بيدین او ناول سړی وای چیرې داد دي مولانو نه بل کار روښ شوی دی او دا اذانونه دي او منځونه دي او دا رمباړي خيږي چا چې دا خبره وکړه په تحقیق سره دا انسان د ایمان نه کنګال شو او دا سړی کافر شو دویم د منځ پرې خدل دا تکاسل د وجه نه دی د سستۍ د وجه نه یو سړی د کله کله او کله نه د کله کله جمیل راځي کله ناراضي کله په یو وخت کله په بل وخت نو د سه تاریخ د منځ دا سړی غټ ګناګار دی او د ګناګارانو نه غټ ګناګار دی چې دا منځ کې سستی کوي کله د خپل وخت نه روسته کوي کله په جمع نه کوي نو د سه انسان دا غټ ګناګار دی شریعت مونږ ته ویلي دي چې مونږ به په هیڅ وخت کې نه قضا کې کشیر ته په ولاړ نه شي کولای پناسته وکا که پناسته نشي کولای په ملاسته وکا که په ملاسته هم نشي کولای په اشاره وکا ولیکن هیڅ وخت کې به مونږ نه پرې دي اسنه چې ملمانه دی راغلي دی یاره نن به ته خیر دی دا مونږ روسته کو مونږ به نه کو غم دی او خادي دا او دا دی او دا په دې کې ته د مونږ نه ځان غافل کې مونږ روسته وکي نو دام د مونږ د غفلت دی د وجه علماء وای مونږ د عماد الدین مونږ د دین ستند پر روایت معاذ بن جبل کې مدثر راغلي دي چې مونږ د اسلام او د دین ستند کچیر تستا مونږ ستا د اسلام ستن ولاړه دا کچیر تستا مونږ نو ستا د اسلام ستن نشته دی ستا اسلام به لاندې دی او خطه دی نو منځ عماد الدین د دین ستنه ده منځ دا کفاره د ګناونو ده منځ کې نو تا چې کوم ګناونه کړی دي هغه ګناونه ده الله رب العالمین رجی د منځ په وجه باندې منځ کفاره د ګناونو ده او منځ سبب مرافقه الرسول صلی الله علیه وسلم منځ لري الله رب العالمین بده په جنت کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کې او په دې شرط باندې چې صحیح منځ کې د وجه نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وجعل قرة عيني في الصلاة نبی صلی الله علیه وسلم وی
زما یخواله د سترګو هغه په منځ کې دی رسول الله فرمایي چې په ډیر خوشالۍ کې موزما سترګې چې پیخيږي هغه منځ دی چې کله منځ کوم یو سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم تلو سفر چې وکونی یو ځای ته ورسېدل نبی صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته ویل چې یا بلال ارحنا بالصلاه بلال مونږ په دې منځ باندې دمکا مونږ ستړیو په دې منځم دمکا چې مونږه دمشو بلال رضی الله عنه ویل چې یا رسول الله څنګه دمکا ما نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې یا بلال اذن بالصلاه د منځ د اذان وکا چې اوس دلته مونږ منځ کو ځان په دې منځ باندې دمکو د وجنا قران کریم کې الله وایي چې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر منشرکو منسړې د بحیاي د منکر نه منع کوي کچا منس کو او په بل طرف دروغ ویل یا چا منس کو سودی کو چا منس کو او زنا او بدکاری کولا نو دا دی پوهې په دې باندې چې دا منز مامون نه ده ځکه قران کې الله وایي چې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر منسړې د بحیاي او د بدکار نه منع کوي نو چې ته منزم کې او بدکار هم نه کیدا پوهې په دې باندې چې ستاده مون صحیح مون نه ده په کار د چې مون صحیح کې ځکه مون چې څوک کوي د نور ګناونو خپل الله رب العالمین دا سړی منع کوي چې کله انسان مون صحیح وکي او چې مون دي صحیح نه نو دغه انسان په نور ګناونو کې واقع کیږي سورۃ المریم کې الله وايي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه الله وايي رست خلق را چې دیو د مون ضایق او د خواهشاتو تابعداري وکړه فسوف يلقون غیا الله وايي زر دې چې دغه خلق بزد غي کند توارتم غي کند ته بچوک زی هغه خلق بزی چې مون نه کوي او خواهشات کوي الله وايي اضاعوا الصلاه منزي ضایق منزي صحیح ونکه دسه خلق بالله وي د غي کند سره مخامخ شي د وجنه عروه ابن زبير رضی الله عنه بارک راغلی دي چې دا د عائشه رضی الله عنها خوره ده د یو ځل تر عراق لا او په عراق کې د مجاهدینو یو اس د دخ په واله او د خپل ما تکلله اکس ورته ویلې چې زه د نه خپل کټ کومه نشب درکما عروه ابن زبير رضی الله عنه ویلې چې دسه وخت الله نه راولي چې زه پاره کې د رب العالمین د ذکر نه غافل ما مال نشمرا کوا زب په منځ باندې ودرېګم عثمانه د خپل کټ کا زګه چې کله په منځ کې ما زب په دردونو او تکلیفونو باندې پويګم منځ باندې ودرې د خپل ته کټ لاله چې کله به تراته مدینه منوره ته په اوخ باندې سور دی او د اوخ نه د بچي ولید او هغه وفات شو مل شو کله چې وای مدینه ته راغی وای چا وته ویل چې څنګه سفرو وای هغه ویل چې لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ويره په دې سفر کې موږ ډېر ستړي ملاو شولا نو هغه زخمی کیږي خپته غوڅيږي خو لیکن هغه وای چې مال نشمره کوي زه په مونږ باندې ودرېګم عثمان خپل کټ کوي ځکه دې کې یو خاص خوند دی په دې مونږ کې او دین اڅوک نه خبر دې خوان نه دین خاص مؤمنان خلق خبري چې په دې مونږ کې کم خوان پروت دی لکه باز خلک بیل مازن خلک هغه د بیل مازی خوان لیدلې چې مونږ نه کوي پای کې دې ته خوان ملاويږي ولیکن چې کله انسان د دې منځ خوان ولیدا نو هغه نه بده بیل مازی خوان يرشي د وجهنا یو عالم دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله دې ته باچا خط ولیکه چې تراشه زما سره وزارت وکا زبل وزارت درکما وای دی وته ویلي چې ستاسو وزارت کې به څه خوان دی او څه مذهبي مزه خو زما په بندګۍ او په منځ کې دا چې کله زه د شپې رب العالمین ته ودرېګم او زما د دستورګو نه وخت روان شي وای پدې کې چې کم خوند دی هغه صاحب بچای کې نشته دی نو پدې مونږ کې یو مزه ده یو خوند پکې پروت دی خو لیکن ارمان دی چې منګه په پوي شو الله رب العالمین دغه مونږ تر نصیب کی د مونږ خپل یو مزه ده او خوند دی لیکن پدې باندې الله رب العالمین ارڅوک نه پوي کوي پدې باندې الله رب العالمین خاص خپل بندگان پوي کوي کم انسانان چې مونږ نه کوي د دې انسانانو د عمر نه برکت ختميږي تاسو وګورئ اکثره خلک هغه وایره پدې جون کې خوند نشته یاره جون ورکوه از د مزید ون نه ده یا باز خلک هغه ځان ته ټوپک وغیرہ ونی سي ځان ملکی یا ځان سین ته ورتای ځان په غاړي باندې وای دا وجه څه چې دا سړی مون نه کوي او د دې د ژوند هغه خون برکت ختم شي تی په وجه باندې انسان د دې ژوند نه زړه تور شي کله چې د ژوند نه زړه تورې ده ته مونږ ته التجا کوا رب العالمین عبادت ته توجه کوا خپل به په ژوند کې خون پیدا شي نو د ژوند خون چې ملاويږي برکت چې ملاويږي د عمر هغه په دې مونږ باندې ملاويږي چې کله انسان مونږ کوي او به په خشوع عاجزي سره سره منځو کوي د وجهنا کم انسانان چې مونږ کوي د دې په دې مخونو کې خاص نه خي قران کې الله ته اشاره کړی دا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله ویل دې مؤمنانو په دې مخونو کې خاص نه خي دي د اثر د سجدونه
په تور مثال په یو طرف په یو کسي ګیره به خرولي په ځان به د اکریم وغیره مګي خو لیکن د مخ کې به دسه هغه سیر نه چې څوک ته وګوري نو خون ولا نه ور کوي په بل طرف به یو تور کسي درنګ نه به توري خو لیکن په دې شکل کې به یو رونق یو زیبې پرتی تبه دا غوړي چې ته امی شو ګورما هغه وجه چې دغه انسان منګزاري منځ کوي او دا بل چې دا بیل مازي نو عبادت چې کې ستا په دې مخ کې به نخي او هغه خاص نخي دي قران کې الله ذکر کړی دی چې د دې په مخونو کې د اثر د سجدو د وجنه نخي پیدا کیږي نو منځ کول دا انسان ته خایس ور کوي او په مخ کې یو خاص یو رونق او زیبای پیدا کیږي د وجنه کم انسانان چې مون نه کوي دا هغه خلکو خیرات صدقه زکات هیڅ یو عمل نه قبليږي څوک چې مون نه کوي ولیکن که چا مونږ کوو نو د دې انسان دغه نور عملونه هم قبليږي ولیکن دا هغه چا نور عملونه نه قبليږي څوک چې مون نه کوي او مون چې څوک نه کوي د انسان دعا نه قبليږي دعاګانې بغواړي ولیکن دعا به نه قبليږي څوک چې مون نه کوي په ملک سستی کوي د مون اهتمام کول پکار دی او د منځ کول پکار دی بخاری کې حدیث دی کله چې د منځ په اخر کې سړی سلام ګرځي چې السلام علیکم ورحمت الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا تاسو سلام دی چې د ټول مخلوقاتو حساب کې الله رب العالمین کوي د انسانانو ملائکو خو لیکن په دغه سلام کې د هغه چا برخه نشته چې هغه مونږ نه کوي د بیلمازه سړی په دغه سلام کې برخه نشته ده نو څوک چې مونږ کوي د هغه د مسلمانانو په مونږ کې برخه ده ټول مسلمانان به تا د دعاګانې کوي څوک چې مونږ کوي د وجه نه په سلف کې یو عالم دی هغه ته چوي وای مله دعا وغواړه نو عالم ورته ویل چې ورورا زبل دعا وغواړم زه یو کسي ماحولي کې نیو طریقه بل ته دروخه ما چې پاغي باندې تعامل کې هر مسلمان به تا د مونږ کې دعاګانې کوي وای دا کوم عمل له وای هغه داده ځان صالح نیک عمل جوړ کا تا ته په مونږ کې هر سره دعاګانې کوي دغه دعا به کوي چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین سلام دی په مونږ باندې او د الله په نیکانو بندگانو چې تا ځان نیک نو هر مسلمان به تا ته په مونږ کې دعاګانې کوي ولیکن چې تبد عمل وی بیل مازوي مونږ نه کو نو ستاسو یو مسلمان په مونږ کې برخه نشته او تا ته یو دعا هم نه درشي او به څوک چې مونږ نه کوي بیل مازه سړی نو داغینه چې کله روح اوزي نو تخرج روحه بغیر الايمان د بیل مازه سړی روح چې اوزي کله نو دا به ایمان زیږي دنیا له څوک چې مونږ کې سستی کوي مونږ نه کوي هغه سړی به ایمان زی او دیم يموت ذلیلا کوم سړی چې مونږ نه کوي دا به ذلیل مري دا به د ذلت په حالات کې مري عزتمن به مري او دا ملائکه ولراش یضربون وجوههم وادبارهم ملائکه ول دا مخونو شاګانې وای او ته چې بیل مازه تاول دا مونږ نه کو کوم انسانان چې مونږ نه کوي او يموت جائعه بیل مازه سړی چې کله مري دا به وګي مري په دې حالت کې به مرګ راځي چې دا به وګي او يموت عطشانه بیل مازه سړی چې مري دا به تګي دسه به تګي چې د ټولو دریابونو وبوسکی د دې د اتند په نماتيږي بیل مازه سړی چې کله مري زلقدن کې به دا انسان تګي نو هغه انسان چې مرګ راځي چې بیل مازه دس انسان با په وخت زلقدن کې تګي يموت عطشانه او يضيق عليه القبر فبالماذا سړي به قبر را تنګيږي چې کله قبر کې خدل شي په دې قبر کې به رب العالمین عذاب مسلط کی ويتقلب على الجمر بالماذا سړي به په دې قبر کې پس کروټه باندې اوړي راوړي او دې قبر کې به عذاب د قیامت ورځې پورې او کله چې د قیامت پر ورځ بالماذا سړي راوستل شي الله رب العالمین به ملائکه ته وایي چې دې انسان د لاسونو خپې وتړي او اسحبوا به الى نار جهنم ته راکش کوي جهنم ته واړوي ورورته وایي څوک چې مونږ نه کوي بالماذا سړي به دې انجام به او کله چې الله رب العالمین مخ ته ورځي ينظر الله اليه بعين الغضب بالمال سړي ته الله رب العالمین د غضب په نظر باندې ګوري په نظر د رحمت ته نه ګوري او يحاسب حسابا شديدا بالمال سړي سبا سخت حساب کیږي او ويؤمر به الى النار او امر به وشي چې دا بالمال سړي جهنم ته بوزي کوم انسان چې مون نه کوي نو د دې انسان به د عاقبت د جهنم کې او به د جهنم په ور کې سوځي نو د مون اهتمام کول منځ د مسلمانانو او د کافرانو په منځ کې فرق دی څوک چې منځ کې دا سړی مسلمان دی او څوک چې منځ نه کوي ډیرو احادیثو کې راغلي دي چې من ترک الصلاه چا چې منځ پرې خدا او متعمدا د قصد وجه نه پرې خدا قصدنه پرې خدا فقط کفر په تحقیق سره دي سړی کوپر وکړه نو خپل منځ کول پکار دي بچو ته حکم کول پکار دي اکثر خلک خپل ډیر گزارې خو لیکن تعقیب بچي به بیل ماسي
تاب الله رب العالمین د قیامت پر زدغه بچی په سر باندې را لسی یو سړی به ډیر مون گزارې هو لیکن خزه به بیل مازی تاب الله رب العالمین د قیامت پر زده د خزه په سر باندې را لسی چې تاسو ولې نه ویل چې دا منځ وکا خپل بچو ته حکم کول پکار دی چې دا منځونه وکي کني کول ته لاړ شبل ضلع هجرت وکا هو لیکن چې تاسو رب کور کې اوسېدل مونږ نه کو د کور نه وشاړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې بچو تم حکم وکي چې کله د وکالو شي چې منځونه وکي او چې کله لسکلن شو منځ نه کوي ووي او چې کله څور لسکلن شو به مون نه کو رسول الله فرمای چې د کور نه پسې وشاړي د مون اهتمام کول پکار دی منځ کول پکار دی یو د هغه اسبابونه چې انسان په جهنم په ور کې سوځي هغه ترک الصلاه د منځ پرې خدل دي کم انسان چې مون نه کوي نو دغه انسان با په جهنم کې سوځي یو د هغه اسبابونه چې انسان په جهنم ته داخليږي او جهنم کې سوځي هغه ترک الصلاه د منځ پرې خدلی دویم سبب بنن ذکر کو چې انسان په جهنم ته داخليږي او د جهنم مستحق ګرځي هغه سبب دا دی چې النفاق منافقت دا د سبب دی چې په دې باندې انسان جهنم ته داخليږي او د جهنم په لاندې طبقه کې به پروتي قران کې الله وایي چې ولهم عذاب الیم د دې منافقانو لپاره به درناک عذابي درناک د عذاب دی چې د زړه به ولو دردي دا د منافقانو لپاره عذاب دی چې کله منافقان جهنم ته ځي نو دا به د عام جهنمینو په شان دا منافقان نه بلکې دا منافقان چې کله ځي جهنم ته نو دا به په الدرک الاسفل من النار د جهنم په لاندې طبقه کې به دا منافقان سوځي نو جهنم ته یوازې تک د منافق د پاره نه دی بلکې منافق چې جهنم ته ځي د جهنم په لاندې طبقه کې به پروتي د وجنه امام سیوطی رحمه الله یو روایت راوړی دی وای الله رب العالمین په دې جهنم کې تابوتونه جوړ کړي دي او هغه د وسپنې او د پولادو تابوتونه دي او هغه دومره ګرم دي چې فسارت نه دغه تابوتونو نور جوړ شوی دی او دا منافقان بل رب العالمین یو راولي او الله رب العالمین به ملائکه ته وای چې دا به تابوتونو کې بند کړي په تابوتونو کې به بندي او الله رب العالمین به امر کوي چې دا وس د جهنم په اعلی طبقه کې ورته وای نو منافقت چې دا د مرض دی چې دا د کفر نم غټ مرض دی ولیکن منافقت په چاته لګیدل یو دا به پویږي نه علما وای منافقت د کفر نم غټ مرض دی ځکه کفر خدا هو یو کفر دی چې انسان کفر کوي خو لیکن دا منافقت چې د دې ظاهر ایمان دی او د دې باطن کفر دی علما وایي چې دا منافقت د کفر تخم دی او دا د کفر بوزغلې دی نو منافقت دا ډېر خوش مرض دی چې کله انسان ته دا ولګي نو منافقت نه ځان ساتل پکار دی د وجنه صحابه په ځان باندې منافقت نه یریدل خو لیکن موږ او تاسو په ځان باندې نه یریګو چې موږ منافقان او مؤمنان به ځان سره سوچ کول پکار دی چې زه مؤمن یم او منافق یم حنزله رضی الله عنه دی دای ورځ په لار کې دی جاړي ابوبکر رضی الله عنه سره مخامخ چې حنزله ولې جاړي هغه ته ویل چې نافقه حنزله منافق شوی دی ابوبکر رضی الله عنه ته ویل چې څنګه منافق شوی ته حنزله رضی الله عنه ویل چې کله د رسول الله سره ناس لما یو حال می یو چې کله ځان نشم به بل حالي زه په ځان باندې نه ریګم اسنه چې منافق شوی نه ما ابوبکر رضی الله عنه چې دا خبره واورېدل هغه په جړا شوی ویلي چې به هو نافق ابوبکر منافق شوی دی زمام د قمرز دی چې کله د رسول الله سره ناس لما ایمان می یو شان یو کله چې ځان نشم به ایمان بل شانی وایزه چې زو د رسول الله والا رال د نبی صلی الله علیه وسلم خاطر نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله کله چې موږ ستاسو سره یو زمون ایمان یو شان یو کله چې جدا شو ایمان بل شان موږ منافقان شویو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ولکن ساعه و ساعه دا کیږي کله به تاسو ایمان د شي چې الله رب العالمین به ته یاد یو کله به تني دا هو د کیږي هو لیکن چې دا غم تاسو سره پیدا شو را لیدلته دا نه خد ایمان ده حذیفه رضی الله عنه او دا هغه صحابي دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دته د منافقانو نمونه خو دلیو چې پلانې منافق دی عمر رضی الله عنه دی دا راغه حذیفه رضی الله عنه د گریوان نونی ورته ویلي چې حذیفه الله په ځان ته قسم در کوم او بالله علی هل سمانی لك رسول الله حذیفه الله په ځان ته قسم در کوم او د الله له حظک آی رسول الله تعالی زده منافقانو په نمونه کې نیم یاد کړي د منافقانو په لیست کې زما نوم شته کنه عمر رضی الله عنه سره غم او پسند باندې ریدا سینه چې منافق نه ما حذیفه رضی الله عنه ته ویل چې عمر ته پکې نه خو لیکن نور د پسمه کوا حالن کې هغه د صحابي وو د الله دوسو په دنیا کې ول د جنت زیره راغلو سره د دین هغه پسند باندې یریږي او د حذیفه نه تاسو کې چې زه رسول الله په منافقانو کې نه یاد کړي نن منګو تاسو د 14مې صدې مسلمانان سره صدا سوچ نشته چې منګه منافقان یو کنه مؤمنان یو
نو د ځان سره دا غم کول پکار دي دا سوچ کول پکار دي ځان سره حساب کول پکار دي چې ایا ما کې منافق نه خېډيري دي او که د مؤمن که منافق وي نو انسان به ملائک نسی او د جهنم ته بخته ورغورځي منافق انسان به جهنم ته ځي په قران کریم کې الله رب العالمین د دې منافقانو د تذکره بار کوي دا وجه څه ده مفسرین داغي وجه ذکر کوي چې د منافقانو تذکره الله رب العالمین په قران کې ولي کوي یو دا چې د دې منافقانو zarar اسلام لډیر زیات دی کافر چې څومره zarar کوي د دې zarar به خو لیکن د منافق چې کوم zarar دی دا اسلام لډیر زیات دی دویم لالا يغتر المؤمنون الله رب العالمین د منافقانو تذکره زکه کوي د لپاره چې د عام مؤمنان په منافقانو باندې دوکه نشي او دریم الله رب العالمین د منافقانو تذکره کوي په قران کې د لپاره اصلاح المنافقین چې د منافقانو اصلاح وشي او څلورم د منافقانو تذکره الله زکه کوي چې د دې منافقانو ډیر سخت عذاب دی سخت عذابونه دی په جهنم کې د لپاره په قران کې بار تذکره کوي دا چې د منافقان ته ځان وساتي او د دې صفات ذکر کړي دي په سورۃ البقره کې تقریبا په اول سر کې الله رب العالمین د منافقانو 15 صفات ذکر کړي دي دا بار تذکره چې الله رب العالمین په دې قران کې کوي پته لګي چې الله رب العالمین د منافقانو ته سخت غوسه ده او ویل دي چې د کافر نه منافق انسان په جهنم کې لاندې پروتي نو ځان سره حساب کول وکړ دي کم انسانان چې منافقانی دس انسانان الله رب العالمین جهنم تداخله او جهنم کې به همیشه قرآن کې الله وایي ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله رب العالمین کافرانو منافقان دوه جهنم تداخله او جهنم کې به همیشه پراته دویم منافقانو خلق باندې الله رب العالمین لعنت کړي دي لعنت څه ته ویل کېږي البعد عن رحمت الله د الله د رحمت نه جدایي دي ته ویل کېږي لعنت منافق سره په الله رب العالمین په لعنت باندې اخته او دریم سورۃ التوبه کې الله ذکر کړی دي کم انسانان چې منافقانی د دې منافق انسان یو عمل نه قبليږي الله قرآن کې ویلي دي سورۃ التوبه کې چې منافقانو که صدقې کوي که په خوشحالي کوي او که په خفګانۍ کوي لا يتقبل منكم استاسنا هیڅ یو صدقه نه قبليږي هیڅ عمل استاسنا نه قبليږي اپو منافق انسان بم جنازه نه کې نو هغه جنازه او شفاعت ته سفارش دی رب العالمین ته او سفارش د نیک انسان کول بکار دی د ګناګار او د منافق او د رزیل سره شفاعت الله رب العالمین ته نه دی کول بکار کله چې چاته پته چې دا سړی منافق دی داغه په جنازه کې برخه نه دی اغستل بکار منافقت د یو خوش بیماری ده د وجنه منافقت چې چا کې د انسان د رب العالمین نه یری قران کې الله وینا صلی الله فنسيهم دی منافقانو الله رب العالمین يرکا الله رب العالمین د دوی نه د دې ځانونه يرکلا فنسيهم الله رب العالمین دوی يرکلا د الله رب العالمین يرول څنګه چې الله رب العالمین انسان د دنیا په کار کې دسي ور اومنډي او دسي وردن کې چې به د دین کار ته وزګار نشي دا د الله رب العالمین يرول دي منافقان الله رب العالمین يرکا الله رب العالمین دوی يرکلا چې د دین نه پاسول او د دنیا په کار کې ورو منډل د وجنه مؤمن نه چې کله ګناه وشي مؤمن به دسي خپي کل جبل يسقط عليه لك غرج په باندې پروتي او د منافق نه چې کله ګناه وشي د دې دومره باک نه کذباب انطار چې په پوزه مچ ناسو پوزه له څنور کوي سمجته پاسې ده د منافق انسان سره دومره غم نه د ګناه چې کله ته ګناه وشي لکه چې په پوزه مچ ناسي وغه پاسي نور غم د سره نه د منافق نه خدا علما وایي تبه څنګه ځان معلوم کې چې ته منافق او مؤمن و چې کله ته بازار ته لاړې او په بازار کې دا به حیايي ولیدل د زنانو او تبه د بازار کې دا سقاوي وغيرها ولید چې په دې کې داګيري خريږي او د رب العالمین مخالفت کیږي او معصیت کیږي او ستاسو پر ځل کې خفګان راغی چې دا څه شروع دي او په دې باندې خپه شو چې د رب العالمین مخالفت کیږي ځل کې خفګان راغی پوهې چې په دې باندې چې ته مؤمنی خو لیکن چې په بازار کې د رب العالمین مخالفت دیني او په دې ځل کې د استغیر ناراضي د اصل نورانيږي نو فعلم په دې باندې پوهې چې پتا کې د منافقت صفت شته ده چې د رب العالمین په مخالفت باندې خپه کېدلې پوهې چې په دې باندې چې تا کې ایمان شته او که د رب العالمین په مخالفت باندې نه خپه کېدلې پوهې چې په دې باندې چې پتا کې ایمان نشته ده به دا خبره ایزده کوي منافقت په دوه قسمه ده یو ته نفاق اکبر وای غټ منافقت چې په دې باندې انسان د ملت اسلامي نه وځي او دیتا اعتقادي منافق مو عقیدوي منافقه چې دا عقیده د منافقي او اسلام او احادیث قران په دې باندې اثر نه کوي دا سړی د منافق دی چې د اسلام نه وته دی دویم ته ویل کېږي نفاق اصغر او دیتا عملی نفاق ویل کېږي یو سړی دی کله کله یو عمل منافقت وشي نور د مؤمن دی د وجه حدیث کې راغلی
روایت د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ په مجلس کې ناس ویلي چې اربع من كن فيه كان منافقا خالصا څلور صفات دي څلور خصلتونه دي چې دا پچا کی دا خالص منافق دی نن به څلور صفات وګورو په ځان کې چې آیا دا منګ شتو کنه کچیر دا منګ کې ګور من خالص منافقان یو دا نظم فتوا ده نه د بل مولا فتوا ده دا د امام الانبیاء د محمد رسول الله فتوا ده څلور صفات دي دا نن وګوره په ځان کې کدا په من کې نو به د ایمان دعوی نه دی کول پکار من خالص منافقان یو اذ من اخانا منافق نه خدای کله چې امانت کې خدلې شي په دې کې دا خیانت کوي نن به وګورو چې منګه په څومره امانتونو کې خیانت کوو چې د بل مسلمان مال وینو هغه د ځان مال وي چې دا خاصم کار دی وشو کله چې په امانت کې چا خیانت کوي دا منافق دی دویم نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې دویم صفت د منافق دا ده اذا حدث كذب کله چې منافق خبرې کوي دروغ وایي دا صفت بمزان کې وګورو چې من کله خبرې کوو نو څومره دروغ وایو یا کله غب شپ لګو څومره دروغ پکې وایو دروغ چې څوک وایي دا د منافق نه خدا او دویم نبی صلی الله علیه وسلم ویل واذا خاصم فجر منافق سړی چې کله جنگي نو په جنگ کې دا کنځلې کوي دا د منافق نه خدا د وجه جابر رضی الله عنه وایي وی ورځ ما کنزله وکړه او ما رسول الله نو لیدل رسول الله ولاړو وی نبی صلی الله علیه وسلم راته ویل چې جابر لا تسبن احد الذين پس ګره چا د کنزله ونه کې ځکه کنزل د سړي ایمان خرابوي جابر رضی الله عنه وی چې د دینه پس ما سپیو خنزیر تم کنزله نه دکلي دریم صفت د منافق راشه چې کله جنگ کوي نو کنزل کوي څلورم صفت د منافق دا ده و اذا عاهد غدر کله چې د یو چا سره لوز وکي د چا سره وجب وکي به پای کې دا خیانت کې اغله وزماتي دا د منافق صفات دي یو دا د امانت کې خیانت دویم خبرو کې دروغ دریم چې کله جنگي پاګه کنزل کول څلورم لوز ماتول دا څلور صفات چې چا کی دا خالص منافق دی رسول الله فرمایي چې کان منافقا خالصا دا خالص منافق دی بل د ایمان دعوه نه کوي کار دا چې منګه د دې صفاتو نه ځان وساتو او رسول الله فرمایي چې په چا کې د دین یو خصلت موجود دی دا نور پکې نه نو په دې کې به د منافقت یو خصلت دی دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی بل روایت راغلی ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله زبد څنګه منافق معلوم کوم چې دا منافق دی او مؤمن نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي منافق نه غدا دی په امانت کې چې چا خیانت کوي دا منافق دی دویم چې کله خبرې کوي په خبرو کې دروغ او دریم وعده خلافی کول دا درې صفات د منافق دي پکار د چې دا صفاتونه د دینه موږ ځان وساتو ځکه شیطان دا خواري کوي چې انسان په دې صفاتو کې واقع کی دا دروغ به وي دا کنزل به وي وعده خلافی به وي امانت کې په خیانت وکي د دین ځان ساتل پکار دي دا غټ غټ ګناونه دي د منافقت نه خېری ده د وجنه امام اوزاعی رحمه الله دا وای ما د بلال ابن سعد نه اوریدلی دي چې هغه ماته ویلي چې لا تكن وليا لله في العلانيه وعدوه في السر وای د سمکهګه چې ښکارا د الله رب العالمین یو دوست د ځان نه جوړ کې چې رزخه په ضبط زمانه ما او په پټه کې د الله رب العالمین یو غټ دشمن د سمکهګه بلکې په ښکارا باندې د الله دوست ځان جوړ کا او په پټه باندې د الله رب العالمین دوست جوړ کا ځکه چې یو سړی په ښکارا باندې د الله دوست په پټه کې د الله رب العالمین دشمنی د سړی منافقي حسن بصری رحمه الله ویلي چې لا تقوم الساعه قیامت تر هغه پورې نه راځي حتى يسود كل قوم منافقها تر دې پورې چې هر قوم مشر دا منافق شوی نه نن وګوره د هر قوم د هر کلی مشر او ملک دا منافق دی دا حسن بصری وی چې د قیامت نه خدا ده چې قیامت باندې راځي تر هغه پورې حتى يسود كل قوم منافقها تر دې پورې چې د هر قوم مشر سردار دا منافقي قیامت به ال راځي نن وګوره مشرانو ته هر یو منافق دی د وجنه قران کې رب العالمین د منافقانو په نوم باندې یو سورۃ را لګلې سورۃ المنافقون پای کې رب العالمین د منافقانو د صفات ذکر کړي دي کله چې تبوک غزا وشوله نو یو منافق دی عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دا د منافقانو مشر په مدینه کې رسول الله ته چې کله مخامخ ملاو شو یا رسول الله ته مونږ تګرانې او مونږ ستامي نوالي او دا د نرمه وینا به کوله ځکه د منافقانو د نرمه لهجه د عادتي پټ د من کې ډېر رواني زید ابن ارقم رضی الله عنه دا صحابي دی مسلم کې دا حدیث راغلی دی زید ابن ارقم وایي زه د منافقانو خواته مو دا خبره لما واوریدله چې دی عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین ویلي دی نور منافقانو ملګرو ته وای کله چې مدینه ته لاړو دوه کار به وکړو
یو بزوکم یو بتاسو وکي تاسو خو به دا کار وکي چې لا تنفقوا على من عند رسول الله د رسول الله خو ته چې دا څوک دي د صحابه د طالبان د نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد نبوي کې چي دی باندې به تاسو خرچ نه کوي دی باندې به روپۍ نه لګوي ډوړې به نه ورکوي او زه به یو کار وکم زه به دا کار وکم چې لا يخرجن الاعز منها الاذل زبر محمد صلی الله علیه وسلم وشړم زه عزت مندي مو کله چې مدینه ته لاړم وې زه به ذلیل د مدینه نه وباسم رسول الله دې ذلیل ویلې دا خبره زید ابن ارقم وې په ما باندې ډیر بد اثر وکړ او چې کله رالم په مدینه کې مې خپل ترته ویلې فذكرت ذلك لعمي ترته مې دا خبره وکړه چې منافقانو دې خبره وکړه وې زما سره لاړ نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلې چې رسول الله عبد الله ابن ابي ابن سلول دې خبره وکړه وې نبی صلی الله علیه وسلم دغه راوغخته وته چې تا ولې دا خبره کړې ده نو قانون د منافق سړي خو شل لهري ازدی وې دې ته ویلې چې یا رسول الله ته ما ته ګرانې زما د زړه سری او دا زید ابن ارقم چې ده دا زما واست په منځ کې منافقت کې شیطانی کوي ما ته اوس جدا کوي ورانه يم ډېر ملونه خبره وکړلې نو نبی صلی الله علیه وسلم عالم غیب نو چې بغیب باندې پويږي نبی صلی الله علیه وسلم زید ابن ارقم راوغخته زید ابن ارقم وای ما ته ډېر سخت خبره وکړلې ما ته ویلې چې زیدا ته ولې دا نبی او د ملګرو په منځ کې مخالفت پیدا کړي ته ولې دا خبره کړي وای کور تراله ما فقعت قعر البيت کور کې کینا سلام ډېر خپوما او ځان مل رب العالمین ته وسپاره ده وای تر مې را سره ما ته ډېر سخت خبره وکړلې ما ته ویلې چې تعالی حیا نه درځي چې د نبی او د ملګرو په منځ کې د خبره کړي وای ما ویل چې کاکا ظلم ډېر غمجن دی نور خبر راته مکوا وای کور کې ناسوما وای دروازه وټکېدل چې پام مې وکړو وی صحابي او ماته رسول الله دی غواړي رسول الله خواله ورشه وای رسول الله خواله چې کله رالم وای رسول الله نه غاړه واقصله او ماته ویل چې زیدا ان الله قد صدقك الله ست تصدیق راولېګا الله رب العالمین دغه آیاتونه نازل له یقولون لئن رجعنا الى المدینه ليخرجن الاعز منها الاذل دی منافقانو دغه خبره کړي وا چې کله موږ مدینه ته لاړو نو دا ذلیل محمد صلی الله علیه وسلم به د مدینه نه وباس دا خبره دی کړي وا نو الله رب العالمین به د زید رضی الله عنه تصدیق راولېګا او نبی صلی الله علیه وسلم زید رضی الله عنه ته ویلي چې الله ستاسو تصدیق وکړه کله چې دا منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول رئيس المنافقين دا مړ شو نبی صلی الله علیه وسلم په جنازه کوله عمر رضی الله عنه راغ رسول الله ته ویل چې رسول الله دا شی بی دینه دی بیلمازه دی رزیل دی جنازه مکو منافق دی نبی صلی الله علیه وسلم په جنازه وکړه عمر رضی الله عنه د درې کرتی ویلې چې رسول الله په جنازه وکړه الله آیتونه راولېګل چې ولا تصلي على احد اے نبی په منافق باندې ګوره په جنازه ونه کی دا عام حکم دی د رب العالمین چې کله تاسو د پته و چې یو سړی منافق او ګندو نو پاغي دی اعلم مؤمن او نیک انسان دی به جنازه نه کوي ځکه جنازه شفاعت دی رب العالمین ته او ګناګار انسان او د منافق انسان او د ګنده انسان شفاعت الله رب العالمین ته نه دی کول پکار الله ته منع کړی دا نو دو صفات دو اسباب نن موږ ذکر کړل چې پاغي باندې انسان جهنم ته داخليږي یو د منځ پرې خدل او د منافقت چې دی باندې انسان جهنم ته داخليږي الله رب العالمین دې دې نه موږ وساتي او الله رب العالمین دې پرې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد